د پوځ ضد څرګندونې. عمران خان وایي پوځ د ازادۍ او جمهوریت ساتنه نشي کولای. دا چې پوځ د عمران خان پلویانو پر ضد څه اقدام کړی، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان په لومړي ځل د دې هیواد د پوځ پر ضد څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي چې یوازې ولس د خپلې ازادۍ او جمهوریت ساتنه کولی شي. پوځ یا بهرنی ځواک په دې برخه کې مرسته نشي کولی. عمران خان په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا د خپل حکومت نسکورېدل لویه دسیسه وبلله او د سملاسي ټاکنو غوښتنه یې وکړه. د عمران خان د ګوښه کېدو وروسته په هیواد دننه او بهر د هغه په ملاتړ لاریونونه روان دي. څوک خپل پاسپورټونه شکوي، څوک بیرغ او څوک هم وایي چې پوځ او ټول نظام یې د امریکا غلام دی. دوی همداراز باجوه ته د امریکا غلام او د غل چوکیدار نوم کارولی دی. د عمران خان پلویانو یادګار د پوځي ادارو سخته غوسه راپارولې چې پرون یې د پوځ اعلی سرقمندانۍ جلسه هم کړې او ویلي دي چې پوځ د اساسي قانون احترام کوي او تل د قانون حاکمیت غواړي. پوځ همداراز د عمران خان د هغه ملاتړو پر ضد د اقدام خبرداری ورکړی چې د پوځ بدنامولو لپاره یې ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی. د پرون ورځې راهیسې د عمران خان لسګونه کسان پوځ ته د سپکاوي په تور نیول شوي او لا هم یادې نیونې روانې دي. ټاکل شوی عمران خان نن چهارشنبه په پیښور کې د خپلو پلویانو په منځ کې یوې جلسې ته وینا وکړه. عمران خان 4 ورځې وړاندې وروسته له هغه له واک څخه لرې شو چې اپوزیسیون ګوندونو یې په قومي اسمبلۍ کې پر ضد د نه باور رایه ورکړه. د پاکستان پارلمان له نوموړي وروسته د مسلم لیگ ګوند غړی شهباز شریف د هیواد لومړی وزیر اعلان کړ. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.